نهم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. ننګرهار کې خلک وایي د تورخم دروازې تړل کېدو په دغه لاره تلونکي مسافر له ستونزو سره مخامخ کړي. دوی وایي پاکستان نه یوازې دا چې هر کال د سبزی او میوو د حاصلاتو د رسیدو په موسم کې لار بندوي، بلکې ترڅنګ له خلکو د ویزو په سر پیسې اخلي او ویزې ورته ردوي. دوی له حکومت غواړي چې پاکستاني مسؤلینو سره د ستونزې د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. دا نهم ورځ ده چې تورخم لاره بنده ده او خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، که ډریوران دي، که تجاران دي، که دکانداران دي. هر وخت زموږ حاصلات پاخه شي او بازار ته د وړاندې کېدو وخت شي، دوی یو څه بانه لټوي او په سپلمه باندې دروازه بندوي. دا اول ځل نه دی، څو وارې داسې موږ سره کړي دي. اوس مریضان دي، مړي خواته پراته دي. زما درېیمه دفعه ده چې ویزه په درې میاشتو کې کینسل راځي. د مفت د هر افغان نه $10 فیس جمع کیږي. بل خو په دغه 9 ورځو کې له تورخمه د سبزی او میوو بار سلګونه لارې د ننګرهار ولایت میوې منډوي ته راستنې شوي او پکې بار سبزی او میوې په ډیر ناچیزه قیمت لیلام شوي دي. کله چې تورخم دا ګیټ بند شوی دی، دغلته امروزه 15 ګاډي ټیلر راځي، دا صرف رومیان دي، سره د سیندوانم راځي، خربوزه هم راځي او انګور هم راځي. وروره دغه رومیان دلته بولی کېږي د 20 روپو نه والي تر 90 روپو پورې. کتب خرڅېږي نیمایي زیات تاوان دی. دوی یعنی ټول تاوان برجامي پیسې هم نه وي، هغه تاوان ده. دغه منډوي مسؤلین وایي د تورخم دروازې تړل کېدو دلته افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان ورړولی او د دغې لارې د بندېدو له کبله د ډیورن فرضي کرښې هغې لور ته میشت سوداګرو او خلکو هم زیان لیدلی دی. دوی د افغان او پاکستاني لوري غواړي چې سوداګري دي د سیاست جلا او سیاسي ستونزې د ډیپلوماټیکو لارو هواري کړي. په سلګونو لارې بیرته واپس شوي دي، یو لس شل نه په سلګونو، هغه میوجات او سبزیجات. میلیاردونو ډالر موږ تاوان کړ زموږ تجارانو. یو تجار زموږ 3.5 لکه افغانۍ تاوان کړی، 3,500 لکه. هر تجار 1,000 لکه، 800 لکه، 500 لکه، 200 لکه نه خو بیخي کم نه. تجاران باید د سیاست کار نه کړي او دوی خپل مسایل د ډیالوګ، مذاکرې، مفاهمې او ډیپلوماټیک لارې حل کړي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي سرحدي مسؤلینو یې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو سره د دغې لارې د خوش کېدو هڅې پیل کړي دي. دوی وایي لار پاکستاني لوري تړلې او دوی د خوش کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري. دغه لار زموږ له طرفه نه ده بنده سوې، لار د دې له طرفه بنده سوې ده. مشرانو خبرې ورسره کړي دي، خو متاسفانه دوی تر اوسه پورې هم دغه لاره نه ده خلاصه کړې. د اسلامي امارت په ټوله کې دغه پالیسي ده، نه غواړي چې د کوم هیواد څخه، هغه که هر هیواد دي، که ګاونډي هیوادونه دي، که نور هیوادونه دي، د هغو سره ځان ښکیل کړي. غواړي چې هر خبر که پیښیږي چې د ډیپلوماټیکو لارو د خبرو د لارو حل او فصل سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 9 ورځو راهیسې دا مهمه ترانزیتي لار د پاکستاني پولیساتو له لوري تړل شوې او د کرښې دواړو لورو ته یې د خلاصېدو په پار سوداګرو او ځایي خلکو سوله ییز لاریونونه هم کړي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.